الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. سورة الفلق تا سورة مكية دي. الله جل وعلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې په مکه معظمه کې نازل کړی دي، نو ځکه دې سورت ته مکیه ویل کیږي. دا سورت مبارک 15 آیات لري او 60 کلمې لري، 4 حرفه په دې سورت مبارک کې موجود دي. او په فضیلت کې د دې سورتو مبارکو راځي امام مسلم دا حدیث را نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي آیا تاسو نه ګورئ و آیاتو ته د الله جل جلاله چې نازل سوي دي په دغه شپه کې لم یر مثلهن قط، نه دي لیده سوي په مثل د دې آیاتو مبارکو هیڅ کله، چې هغه آیاتونه مبارکه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دي. او دغه رقم امام احمد، ابو داود، ترمذی، نسائی ټولو د حدیث را نقل کړی دی. عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی علیه السلام مبارک موږ امر کړی په دې سره چې موږ به اقرأ وایو بالمعوذات فی دبور کل صلات، موږ به قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دا وایو تر شا د هر لمانځه، یعنی د هر لمانځه وروسته به موږ دغه دوه سورته وایو. نبی علیه السلام مبارک امر کړی په دې سره. او بل حدیث کې امام نسائی را نقل کړی دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وویل عبد الله ابن عابس الجهني لره چې دا صحابي مبارک دی، ول زه تا ته دلالت ونکم او تا خبر نکم په هغه افضل ترین شي سره چې څوک پناه غواړي، پناه غوښتونکي خلک. دا صحابي مبارک ورته وایي وراویښه و یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، هاتان سورتان دا ادوه سورت دي چې څوک پناه غواړي نو هغه دې په دا ادوه سورتو سره پناه د خپل خدای پاک څخه غواړي. او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اصحابانو مبارکانو ته وایي اعلمک 3 سور، زه تعلیم در کوم تاسو له د 3 سورتو چې دغه 3 سورت نه دي نازل سوي په تورات کې، نه دي نازل سوي په انجیل کې، نه دي نازل سوي په زبور کې، اولا فی الفرقان په قرآن کې هم نسته په مثل د دی چې هغه قل هو الله احد شریف سورت دا یو چې پرون فضائل بیان ټول خلاص. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چې دغه 3 سورته په ټولو آسماني کتابو کې د دې مثل نه دی لیده سوی په فضائلو او ثوابو کې او په ګټو رسولو کې و مؤمنانو لره. امام بخاری دا حدیث را نقل کړی دی چې څوک د پاره د استشفا د طلب د شفا دغه 3 سورته استعمالولی سي او دا ډیره ګټه کوي. ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بخپل ځای ته د پروت تشریف راوړي په هر شپه کې نو خپل ورغوي به سره را جمع کړل، داسې بیا سره لکه دا موږ چې سره را جمع کو سره وی مشلو، بیا به قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا 3 سورته وویل او بیا به پر د خپل لاسو چوکړل، بیا به په د خپل لاسو سره مسکوي د خپل بدن څخه چې د لاس به ورسېدي حتی سر مخ ګرد بدن مبارک ته به داسې د خپل لاسو سره به باره مسح کوي. دا به حتی 3 وارې نبی علیه السلام مبارک دا 3 سورته 3 وارې ویل مسح کوله به. او د دې فضائل نهایت ډیر دي چې په هر وخت کې دا وویل سي، په وخت کې د خطر د وویل سي،
په وخت کې د خطر د انسانانو څخه حتی یو بدې جامعې ته څوک ورځي مجبوره دی. جامعه د ښو خلکو نه ده، ټولنه د ښو خلکو نه ده، د بدو خلکو ده. ته غواړې چې زه بد نسم، دغه 2 سورته مبارکه تلاوت که ورځه باندې د دې دسیسې و پریبونه و هغه بد اعمال تا ته به ضرر ونه رسي، ته ورسره راضي نه یې. او دغه رقم چې په یو شي کې وسوسې د شیطان حس کېږي چې دلته شیطان ما خطا کوي، شیطان ما ته وسوسې رااچي، دا 2 سورته مبارکه تلاوت که هغه وسوسې د شیطانانو دا ټول ستا څخه ختمیږي. ځکه الله جل جلاله چې ته پناه وغواړه من الجنة والناس، هم د جنیاتو څخه شیطانانو څخه پناه غوښتل کېږي په الله جل جلاله سره، او هم د انسي شیطانانو څخه، انسانانو څخه چې چاته ضرر رسوي. نو چې دا انسي شیطانان هم ډیر دي، هم سړی د کاره باسي، هم سړی د خپل خط سیر څخه، د ښې عقیدې څخه، د خپل هغه اصلي رونق څخه خطا کوي. نو سړی به په خپل خدای سره پناه غواړي د داسې انسانانو څخه. او نن ورځ چې کم انسانان دي هغه خو شیطان خو موږ نه وینو، انسانان وینو. نو دا په قسم قسم ډولو سره خلکو ته تلکې ایښي وي، قرار خطا کې د خپل اصلي رونق څخه، د خپل خط سیر څخه، د پلار و نیکه، د خپل رباني علماو څخه خطا کې عقیده یې بلې خواته ورنقل کړي. بهرنو پر خپل پلار هم بې اعتماده وي، پر خپل استاد هم بې اعتماده وي، پر ښو اولیاو هم بې اعتماده وي، په هیڅ چا اعتماد نه راځي، بلکې داسې ځان صفا ورته معلومیږي چې زه د ټولو صفا یم، خو نور خلک ټوله خراب دي. او الله جل جلاله فرمایي فلا تزکوا انفسکم، خپل نفسونه مه پاکوئ، بل الله یزکي من یشاء، بلکې پاکوي الله جل وعلا هغه څوک چې د خدای پاک خوښه سي. نو دا پر نورو خلکو باندې اعتراضات، نور خلک ټیټ پرځول، دا خپله دا شی دی چې دته دی لویي کوي، تکبر کوي، خپل ځان تر دغو ښه بولي. نو د دې څخه به هم سړی د خدای پاک څخه پناه غواړي، د داسې ناسګویو، د داسې ملګرو، د داسې خلکو څخه. نو حتی داسې روایات لا راځي، وایي 40 نفره به پر مانځه ولاړي، د یو په سر کې به ایمان نه وي، ټول به بې ایمانه ولاړي. د دې بې ایمانو خلکو څخه به ته څه تقاضا ولرې؟ تا ته به بیا څه شي در وشي؟ تا به پر کومه لار برابر کړي؟ او بل د دې سورتو مبارکانو هغه شان نزول چې دو، هغه داسې و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ډیر شدید ناجوړي شو، چې حتی بیبیګانې وایي د دې ډېرې مرضۍ څخه به د ده مبارک سر نه خلاصېدی، ول ما ته اوبه را جوړې کړي چې زه غسل په وکم، زه معذوره سوی یم. او حال دا دی به معذوره سوی نو، یعنې د ناجوړي د شدت په خاطر داسې حالاتو سره مخامخ کېدل. نو بیا یو وخت دی بیده دی، دوی ملکې الله جل وعلا را لیږي، یوه یې سر ته کښېني، یوه یې پښو ته. دا یوه ملکه دا بلې څه پوښتنه کوي چې په دې ځوان څه سوي دي؟ هغه ورته وایي په دې سحر سوی دی. وایي چا په کړی دی؟ یوه روایت کې چې لوڼو د لبید په کړی دی، لبید ابن العاصم اليهودي، او بل روایت کې دغه خپل لبید په کړی دی. چیرې په کړی دی؟ داسې د وریښتان دي، داسې تارونه دي، او داسې سا دي چې هغه ډېر خراب سا دي، په دې کې دغه شان پټ کړي دي، در یو ډبرې لاندې کړي دي. نو هغه و چې بیا نبي علیه السلام مبارک را کښېني، اصحابان مبارکان د ځانه سره ملګري کوي، هغه سا ته ځي، اوبه یې راکاږي، وروسته هغه ډبره پیدا کېږي، ډبره چې رایسته کړه هغه تناو یې پیدا کړي چې غوټې ورکړي وي. د نبي علیه السلام مبارک وریښته مبارکان لاس ته ورغلي وه، په هغه یې سحر کړي وه، حتی ستنې هم وایي پکښې وربندې کړي وې. نو دغه آیاتونه مبارکه نازل سوله په دغه وخت کې. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سورتونه مبارکه دا دوه تلاوتول، دا دواړه 11 آیات مبارکه کېږي، دی هم په 11 غوټو سره په نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سحر او جادو کړی. نو بیا چې دا آیاتونه مبارکه یې ویل، یوه غوټه خلاصېدل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صورت مبارک کې اسانتیا راتلل، سهولت راتلی، جوړوالی او صحت راتلی، چې ټوله دا دوه صورت مبارکه خلاصېدل د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم څخه، هم دغه مشکل لیرې شو، هغه ناجوړي په صحت باندې بدله شول. نو ځکه دا دوه صورته مبارکه دا د سحر و جادو و کوډو دپاره هم مکمل کفایت کوي،
او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم به هم دمونه کړي دي. حتی جبرئیل امین علیه السلام راځي نبی علیه السلام مبارک باندې دم کوي او داسې دعا کوي باسم الله ارقیک من كل شيء یؤذیک من شر حاسد وعین والله یشفیک. نو دم جبرئیل امین علیه السلام پر نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې هم کړی دي. او بیبي مبارکه وایي چې نبی علیه السلام مبارک هم دم کاوه په دغو صورتو مبارکو سره. نو کوم وخت چې دی مبارک بیا مریض سو نو بیا ما دغه صورتونه مبارکه تلاوتول پر نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې بیا ما ویل. او اکثر علما پر جواز باندې د رقیې قائل دي د دم او د چوه. ځکه نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته جبرئیل امین علیه السلام راغلی دی پر دی دم کړی دي. او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم هم دمونه کړي دي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي نبی علیه السلام يعلمنا من الاوجاع كلها والحما هذه الدعاء. نبی علیه السلام مبارک موږ ته تعلیم د ټولو مرضو څخه د دې دعا مشترک کړی دي، حتی د طب څخه. هغه دا دعا وه بسم الله الكريم اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. دا دعا به نبی علیه السلام مبارک مشترک ښودل. او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم چې یو مریض ته ورغلی د اجل بې پره نه و نو بیا به دا دعا کول اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرات وواري به دا دعا پر وی. بل دعا د شفا نبی علیه السلام مبارک چې مریض ته به ورغلی دا به ویل اذهب الباس رب الناس اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤک. دا دعا هم نبی علیه السلام مبارک کړی دی. او امام حسین امام حسن رضی الله عنهما سرداران د جنت نبی علیه السلام مبارک داسې بیا ویله پر دې باندې بیا چکل اعیذکما بکلمات الله تامه من کل شیطان وهامه ومن کل عین لامه. دا دعا به پر دې مبارکان ویل پر چکل به. او دغه رقم بل دعا ده چې د درد دپاره ده. نبی علیه السلام مبارک وایي ته خپل رسته لاس څخه پر هغه دردناکه ځای کښېږده وقل بیا ووایه بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. وواري وایي دغه ووایه. نو دغه صحابي وایي زه ډېر دردناک وم بدن مې ډېر درد کوي خو ما داسې عمل وکړي الله جل وعلا ماته شفا راکړه. داسې نو ډېرې دعاوې د دې شفا سته. او حضرت امام باقر رحمت الله علیه او ډیر علما د څلورو سره مذاهبو هغه جواز ورکوي تعلیق التعویض علی الصبیان، زړول د تعویض پر کوچنیانو باندې. نو موږ دا خو معلوم دي چې وهابیان دا شان چې هغه تعویض نه مني. البته تعویض چې هغه آیاتونه ویل کېږي ښه د خدای پاک اسمونه د سم شان پکې ذکر وي دا په دې کې داخل دي نومونه د اولیای کرامو د انبیا علیهم السلام دا ټوله پکې داخل دي. دا ټوله ګټه کوي تاوان نه کوي. حتی د اصحاب کهف نومان ډېرې ګټې رسوي، د اصحاب البدر نومان ډېرې ګټې رسوي، د اولیای کرامو نومان دا ګټې رسوي. دا ټوله خدای پاک ته محبوب دي. دا موږ تاسې کولی سو او جواز لري. نو دغه هغه فضائل د دې صورتو مبارکه وه. الله جل وعلا شانه ورسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي قلت اوایه اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق په رب سره الفلق د سپېدو چاودلو. چاودل نو عام دي. وریاس چاودي باران ځینې رالویږي، مځکه چاودي واښه راشین کېږي. نو داسې ډېر شیان دي چې چاودل کوي. نو زه پناه غواړم په رب سره الفلق په عامه معنا یې دا سپېدې دي چې سپېدې د شپې څخه وچاودي. من شر د شر څخه پناه غواړم په رب سره د سپېدو د شر څخه پناه غواړم ما خلق هغه چې خدای پاک پیدا کړي دي د خپلو مخلوقاتو څخه. ډېر ضررمن خلق دي الله جل وعلا په دې مخلوقاتو کې چې هغه نور انسانانو ته ضرر رسوي او خود انسانان چې دي دا ډېر ضررمن دي. چې په دنیا کې محاسبه وسي په یوه کال کې چې وژنې کړي دي نه ماردونه خلق وژلي دي نه لړم وژلي دي نه بل مرض وژلي لکه انسانانو چې وژلي وي. نو انسان خپله یو شریر څوک دی چې بل انسان ته سخت شر رسیږي. نو په رب جل وعلا سره د سپېدو ته پناه وغواړه د هغه څخه چې خدای پاک پیدا کړي دي.
ومن شر او خدای زه پناه غواړم په تا سره د شر څخه غاسقین د تاریکۍ اذا وقب چې دا خپله تاریکي خپره کړي پر هر شي باندې هر شی تاریک سي. نو په دې وخت کې هم فتنې وي شیطانان راوري دا ماښام کېږي چې په دې وخت کې سړی نو کې باید کوچنیانو خپل ځانو کې ګوښه کړي څو د شپه ښه پخېږي. نو په رب جل وعلا سره به سړی پناه غواړي د شر څخه د دې تاریکۍ. ومن شر النفاثات فی العقد او زه پناه غواړم په رب سره د فلق د شر څخه د نفاثات چې اپوکل کوي فی العقد په دا غوټو کې چې هغه غوټو باندې سحر کړی وو چا ناوړي ورسره تو داسې ټکي. او من شر زه پناه غواړم په رب الفلق سره د شر څخه د حاسد اذا حسد چې دی ښکاره کړي خپل حسد. حسد چې دی دا هم ډېر بد شی دی. حسد چې دی علما لیکي چې څوک خپل حسد ښکاره کړي نو دا د هغه سړي سره چې حسد کوي د هغه ښه اعمال هم په بدو ښکاره کوي د هغه ښه کارونه هم پر ده باره ښه نه لګېږي. اوس موږ ستاسې دا علما دي ډېر خدمت کوي مشایخ دي ډېر خدمت کوي دا دین ته. په هغه خلک چې د طریقتو او د مذهب سره ټکر لري دا زموږ د مشایخو زموږ د علماو ښه کارونه د سترګو بد ښکارېږي. بیا نو هغه خو په بدو ته ښکارېږي بیا نو اتهام بهتانونه دا شان هغه ښه خلک خلکو ته بد معرفي کړي خو دی ځان دلته ښه ګڼي بل مسلمان غلط معرفي کوي خو دا هغه وخت دی چې د ده حسد ښکاره سوی. دا اوس موږ مثال په دا شي کې واقع پیر صاحب مبارک پسې دا شیان جوړ کړي دي په دا چې په نو کې بدن د نورو خلکو یې سر یې د ده پرې ایښی. دا په دا کمپیوټر په دغه جدید مارکیټ کې کېږي دا چې کمپیوټر سره شناخت لري دا هر یو کولی شي چې زړه یې غواړي ځکه اتهامونه پر لګوي وایي. نو دا ازار د مسلمان او توهین د یو مسلمان د یو شپنځري په هغه په دین کې د اسلام بیا د نبي علیه السلام بارک اولاد وي نو دا څونه ازار دی څونه تکلیف دی دې خلکو ته. نو څونه چې د خدای دوستان دي دغه رقم دشمنان لري دغه رقم خلک لري دغه رقم خولې پسې وادي کړي دا یو امتحان دی د رب جل وعلا. څوک چې د نبي علیه السلام مبارک سره محبت لري هغه د نبي علیه السلام د اولاد سره محبت لري چې د هغه سره نه لري د اولاد سره هم نه لري. نو دا یو امتحانونه دي په دې دنیا کې کېږي. دا په هغه وخت کې چې امام حسین رضی الله تعالی عنه شهیدوي 14 غړي د کور دی ورسره وه د نبي علیه السلام مبارک په وژو په غېږ کې لوی سوی مګر سر یې ځینې پرې کړي څونه مؤمنان به نه وه موجود مګر زړه یې خوړه کېدی هېڅ یې نه سوی کولی. په هر وخت کې داسې حالات پیښیږي داسې حالات راځي حتی دون اتهامات وایي دون تبلیغات کوي چې زما استاد نظر هم دغه څوک بد باره راولي ما ورته هم دا کنات شوی دا خو رښتیا هم داسې بد سړی دی نو زه څه کوم داسې اتهامونه وایي. نو دا هغه وخت دی چې دغه حاسدین خپل حسد ښکاره کوي. نو اول د وارې حسد چې ښکاره کړی دی هغه په اسمانو کې شیطان د آدم علیه السلام په مقابل کې ښکاره کړی دی. الله جل وعلا د خپله درباره وترټي. حسد اخر انتها تباهي ده د دنیا او د آخرت. او په مځکه کې اول حسد چې کړی دی هغه قابل کړی دی د خپل ورور حابیل سره چې هغه حابیل نیک سړی اعمال یې قبلېدل په دربار کې د الله جل وعلا صدقات یې قبلېدلې د قابل دا نه قبلېدل. نو په دې وجه باندې حسد ورسره راواخیستی چې زه ولې زما دا نه ولې نه قبلېږي چې د حابیل نه قبلېږي زموږ پر یو عالم و شیخ ولې دونه مخلوق مسلمانان را جمع کېږي او پر ما نه را جمع کېږي زه باید یو څه وکړم. دا حسد ښکاره کړي قابل ښکاره کړي خپل حابیل یې ورور یې مړ کړي. قابل چې سو خسر دنیا والآخره سو. شیطان لعین د آدم علیه السلام سره حسد ښکاره کړي وایي ته د خټو پیدا زه د ور پیدا یم زه هېڅکله تا ته سجده نه کوم په دې نه پوهېږي چې ما ته امر چا کړی دی. زموږ خلک هم حسد چې ښکاره کړي بیا سید و ناسید نه ګوري په دې نه دی ویشتلی چې نبي علیه السلام مبارک وایي زما د اولاد خاطر و مرعت زما په خاطر کوي. ارقبوا محمدا في اهل بیتي لحاظ مرعت محمد صلی الله علیه وسلم ښکاره کوي په شان کې د اولاد ده یعنی زما په خاطر تاسو ښه ورسره کوي. دا بار بار احادیث دا د بخاري شریف حدیث دی. نو سید چې هر څونه ګناهکار د دې احترام واجب دی پر ما او تا باندې او خدای پاک وایي زه پاکوم اهل بیت خپل اهل بیت نبی علیه السلام مبارک پاکوم د ګناه څخه وایي دوی مړه کېږي نه خدای پاک بیا پاک او نبی علیه السلام مبارک وایي زه شفاعت د خپل اولاد کوم
چې د ټول امت ګناهکارانو شفاعت کوم نو خپل اولاد به پرېږدم نو دا خو هېڅکله نه کېږي. نو دغسې حسد بد شی دی. حسد چې دی هغه نعمت الهي چې تا ته خدای پاک درکړی دی، حسد د هغه زوال غواړي چې دا ستاسو خزائل سي، بس ته خپل نه ورکوې چې ته ورسېږې، ته یو مقام پیدا کړې، ته یو منصب پیدا کړې. دی حسد سره کې تهمتونه در باندې وایي، درواغ در باندې وایي. نو پناه غواړو په رب الفلق سره د شر څخه د حاسد اذا حسد چې دی حسد دغه دا ډېر ضررمن وي، سړي ته تاوان رسوي. بل ځای کې نبي علیه السلام مبارک وایي مؤمن یغبط، مؤمن غبطه کوي د یو چا سره. ته یو ښه نعمت لرې نو دی وایي چې کشکې ما هم دا نعمت درلودی، خدای پاک د د امر ډېر کړي، ځان لپاره هم غواړي، د ده دپاره هم ډېر غواړي. والمنافق یحسد، منافق چې دی هغه داسې حسد کوي، ستا د نعمت زوال غواړي ګر سره، چې وایي ته ونه لرې، ته په دې منصب کې رانسي. نو دغه د سورة الفلق تفسیر شریف. او دغه رقم سورة الناس